د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ هر کال د ترې له 24مې تر 30مې لمانځل کیږي چې د دولتي او خصوصي ادارو مسؤلینو سربیره په لرو پرتو سیمو کې د سرې میاشتې رضاکاران وربلل کیږي. په ننګرهار کې د دې اونۍ په لومړۍ ورځ ځانګړي مراسم نیول شوي وو او مسؤلینو یې د تیر کال د کړنو سربیره د نوي کال لپاره د مرستو د ټولولو په موخه شتمنو هیوادوالو ته ځانګړي پیغامونه وړاندې کړل. په ننګرهار کې د سرې میاشتې رئیس محمد نادر جبارخیل وایي له ناروغانو او د پیښو له زلمنو سره یې د مرستو برخه ګټوره ده. د ویل تیر کال په زړه سوري 350 ناروغ ماشومان د سرې میاشتې مرکزي ادارې ته پیژندلي وو چې تر دې وخته په هیواد دننه او د باندې د 26 درملنه شوې ده. جبارخیل زیاته کړه د جګړو ښکیلو غاړو ته د اوښتو مرګونو پیښو پر مهال یو تعداد جسدونه هم د دوی د رضاکارانو په وسیله خپلو لورو ته انتقال شوي او خپل ناپیلتوب یې ساتله. په ختیځ کې د سرې میاشتې د همغږۍ رئیس محمد اقبال سعید وایي سره میاشتې یوه خپلواکه او بېطرفه اداره ده چې هر زیانمن شوي سره د لایحې مطابق مرستې ترسره کوي. د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ په مناسبت د ولسمشر رالېږلی پیغام د ننګرهار مستوفي عبدالله رقیب ولوست چې له مخې یې د سرې میاشتې بېپروي او ترسره شوي فعالیتونه ستایل شوي وو. د ننګرهار ولایت مقام اداري او مالي رئیس قریب الله هجرت د ولایت مقام په استازولۍ په دې ولایت کې د سرې میاشتې ریاست له لوري ترسره شوي خدمات وستایل او د هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې د لومړي ځل لپاره په هیواد کې په 1411 لمریز کال د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ وپېژندل شوه او له هغې وخته دغه اونۍ د سرې میاشتې ادارې له لوري په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي.